د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی او دا ډېر فایدهمند سوال دی. وی ما په یو کتاب کې دا مسله کتلې ده چې په سلفو کې یعنی د صحابه کرامو زمانه تابعینو دور په هغه وخت کې بعضو علماو او بعضو سلفو د تعویز د استعمال اجازت ورکړی دی چې او تعویز استعمالول دا شتي او تاسو وایئ چې د تعویز استعمالول دا نشتي شریعت کې. نو سوال زما دا دی چې د کومو سلفو چې اجازت ورکړی دی د تعویز د استعمالولو چې کله کې شرکیه الفاظ نه دا خبره صحیح ده چې هغوی اجازت ورکړی دی او که صحیح نو بیا ولې تاسو وایئ چې صحیح نه ده تعویز استعمالول چې سلف ویلي بس بیا خو استعمالول پکار دي. جواب د دې مسلې هغه دا دی الحمدلله چې زموږ خلکو کې دومره شعور پیدا شي چې داسې قسمه تپوسونه کوي او په دې مو خوشحالېږو سخت او نه پرې غوسه کېږو نه پرې خفه کېږو نه په چا پابندي لګوو مجلس کې چې اختلافي مسایل به نه تپوس یې نه پرېږده ووایي تپوس یې وکړي چې پته یې ولګي. لکه بعض کسان د اول نه ووایي زموږ د شیخ صاحب په مجلس کې به ګورې اختلافي مسایل نو دا شیخ صاحب ستا ناست د څه دپاره دی پرېږده چې بیان شي چې دی یو حل وباسي. د ورور د تپوس قیمتي تپوس دی. اول دې مسلې ته راځو چې آیا سلفو کې چا دې اجازت ورکړی د علماو په دې کې دوه قوله دي د سلفو د وخت نه. بعضو د دې اجازت ورکړی دی د تعویز د استعمال اجازت یې ورکړی دی په شرط د دې چې شرکیه الفاظ پکې نه او منتر پکې نه یا دا هسې دا کرښې مرښې او دا نمبر یې لیکلي او هغه خبرې چې سړی پرې نه پوهېږي چې د دې نه خالي قرآني آیات او اذکار او دعاګانې نو بیا صحیح ده. ښه دوی ته چې کله ته هغه حدیث بیان کې چې رسول صلی الله علیه وسلم خو ښه صفا وایي چې ان الرقى والتمائم والتولة الشرک رسول صلی الله علیه وسلم خو تعویزونو ته شرک ویلی نو هغوی وایي د دې نه مراد هغه تعویزونه دي چې به یې کې شرکیه الفاظ دي. هر چې هغه تعویزونه چې هغې قرآني آیات دي او دعاګانې دي نو وایي دا شرک په زمره کې خو نه راځي دا خو یو علاج دی او دا یو قول شتي. بل طرف ته یو قول دا دی چې نه مطلقاً په دې کې هېڅ اجازت نشته تعویز استعمالولو که دا فتوا د عبدالله بن مسعود عبدالله بن عباس رضی الله عنهم او نورو صحابه کرامو او ځکه ابراهیم النخعي رحمه الله وایي مشهور تابعي دی وایي كانوا أي أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. امام ابن ابي شيبه دا روایت راوړی وعبد الله بن مسعود او دا هغه چې کوم ملګري وو په تابعینو کې صحابه کرامو کې د هغوی دا قول و چې تعویز استعمالول ناروا دي که هغه قرآن پکې او که غیر قرآن پکې. ها او دا د جمهور اهل علم قول دی. جمهور څه معنی اکثر اهل علم دا فتوا ده چې تعویز استعمالول که د قرآن نه وي هغه ناجایز دی. ولې یو سړی به چې دې له ولې ترجیح ورکوي دې بل له ورکوي که نه داسې ولې نه وایي چې دا اولنی قول هم د بعضو سلفو دی بس دغه راجح شو او استعمالوي تعویزونه چې قرآن پکې هم لیکلی شوي اذکار دعاګانې پکې دا صحیح ده دا نور مه استعمالوي. جواب ګوره سلف صالحین چې کوم دا انسانان او د هغوی په منځ کې اختلاف راتلی شو که نه راتلی شو. اوس چې د هغوی په منځ کې اختلاف راشي نو موږ به څه کوو د هر یو طرف دلایلو ته به وګورو. اگر که دا په سلفو کې دي د هغوی منځ کې اختلاف راغی اختلاف کې به موږ دا کوو یو عالم به کیني سوچ به وکړي فکر به وکړي کتابونه به مطالعه کړي دلایل به د طرفین وګوري هغې نه بعد به یو فایده یو نتیجه هغه راوباسي. اوس که موږ دې کې سوچ وکړو ګوره توجه دې طرف ته ساتلو فایده به ترې ډېره ووایي. اوس که موږ دې کې سوچ وکړو رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه چرته هم نه ده ښوولې چې کله یو سړی بیماري نو تعویز دې په غاړه کړي نه دا ویلي چې د شیطان نه د حفاظت دپاره تعویز غاړې ته واچو نه دا ویلي دي چې د ماشومانو د حفاظت دپاره تعویز استعمال کړي نه.
نه د بل څه دپاره موږ ته تعویض علاج ښوولی دی نو چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته نه دی ښوولی نو بس بیا د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه به عمل کوو که یو دا خبره بله دا قرآن الله د غاړو ته اچولو دپاره نه یې رالیږلی قرآن دا د ویلو کتاب دی دې ته قرآن ولې ویلی کېږي ځکه چې دا بار بار د دې قرائت کېږي ځکه دې ته قرآن وایي د دې دپاره نه چې ما ورته یې غاړو ته واچو یا یې دیوالونو ته واچو یا یې په ګاډو ولیکو قرآن دا د تدبر د فکر د عمل د تلاوت کتاب دی دغه شان اذکار شو اذکار هم ځوړندولو دپاره نه دي لکه رسول صلی الله علیه وسلم هغه حدیث کې صحابي ته څه ویلي اذا اویت الى فراشک فقرأ آیة الکرسی کله چې ته خپلې بسترې له ورشي نو آیة الکرسی ولوله الله به تا ساتي د شیطان نه ساره پورې شیطان تا ته نشي رانږدې کېدی درته دا نه دي ویلي چې ته آیة الکرسي ولیکه او ځوړندی که الله به تا ساتي وي نه ته څه وکړه فقرأ ولوله دا خو ما یو دلیل وښو داسې نور بېشماره موږ دغه شان خبره کولی شو نو اذکار قرآن دا د ویلو دپاره دي دې پاره نه چې ما ورته یې غاړې ته واچو او یې ځوړنې کړو بله خبره دا ده د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خلک بیماران شوي دي که نه دي نه دي بیماران شوي بیماران شوي د بد نظر نه به خلک نه یېرېدو یېرېدو به شیطان نه خلک په یره کې وي چې یاره شیطان درته څه نقصان راونه رسوي داسې نورو مصیبتونو حادثاتو نه د یره په ټیم وکه نه وه نو چې دا یره په ټیم و او بیماریان یې و دا هر څه و بیا هم رسول صلی وسلم یو چا ته دا طریقه نه ده ښوولې نو معنه ده چې د بیماریانو د لرې کولو دا سبب نه په شریعت کې شتي او نه ډاکټري اصولو کې شتي شریعت کې نه قرآن او حدیث کې دا مسله نشتي تعویض استعمال که ډاکټر پسې موږ ورشو او ډاکټر نه تپوس وکړو چې ډاکټر صاحب موږ علاج کوو د یو بیمارۍ او تعویض زه غاړې ته اچوم زه به ښه شم ډاکټري اصولو کې به ښه شي ډاکټري اصولو خبره کوو ډاکټري قوانینو کې هم ته په دې نه ښه کېږي صحیح شو که شرعي اسبابو کې هم نشتي ډاکټري اسبابو کې هم نشتي نو ځکه د دې استعمال ناروا ده بله مسله هغه دا ده تعویض غاړې ته اچول چیرې په دې سره موږ په الله پورې پناه نیسو چې الله موږ وساتي د هر شر نه صحیح شو دې دپاره اچو دا عبادت دی که نه دی الله پورې پناه نیول عبادت دی که نه دی عبادت دی که نه او د عبادت دپاره څه پکاري دلیل پکاري ځکه چې ته خو عبادت ګڼې که نه نو چې عبادت یې ګڼې بیا به موږ ته ثابتې چې او دا په دې کې دلیل راغلی دی او په هغې کې دا راغلی دی او نشتي بله مسله دا ده کومو حدیثونو کې چې تعویضونو نه منع راغلی ده هغه عام حدیثونه دي یو حدیث کې پکې دا استثنا نشته چې تعویضونه منع دي الا هغه چې قرآن پکې یا پکې اذکار او دعاګانې نو چې یو حدیث عام راغلی خو عام یې پرېږده که بله مسله هغه دا ده هغه تېر شوي جواب کې چې ما وي احتیاط به کوم یو کې دی یو دې ته منع کوي وي په دې دلیل نشتي بل وی کوې تجربه ده او په دې سره چې دی کېدای شي الله دې روغ کړي نو احتیاط په څه کې شو اوس کولو کې که نه کولو کې نه کولو کې احتیاط په کولو کې نه دی اوس دلته احتیاط په نه کولو کې دی خو بله مسله قرآن چې غاړې ته اچې د دې سره د قرآن بېعزتي هم کېدی شي یو سړی قضای حاجت ته ننوتو د په غاړه تعویض دی یا په مټ څه شی اچولی یا د خپلې کور والا سره میلاویږي ماشومانان دي په ګندګو کې ګرځي او څه څه پکې کېږي بېادبي د قرآن نه شوه وینا دې کې عامې دعاګانې دي قرآن پکې نشي ځان دې بچ کوي نو د دعا د چا نه غوښته کېږي د الله نه که لازم به پکې د الله ذکر وي بیا بېادبي وشوه بله مسله ورسره دا یاده که دی دا وایي زه صرف قرآني تعویضونه استعمالوم یا هغه چې سپا دعاګانې پکې او اذکار پکې زه صحیح شوه خو دا تعویضونه رو سړی هغه تعویضونو ته رسوي چې هغه شرکي وي نن خو تا دا استعمال کو سبا له به تا ته یو کس وایي چې یو بل مولوي صاحب دی هغه بل شان تعویض لیکي او هغه د دې نه هم زیات اثر کوي خو په هغې کې شرکیه کلمات هم دي په هغې کې منتري هم دي په هغې کې داسې څه لیکلي چې ما او تا پرې نه پوهېږو رو به د دې ځینه ته هلته واوړي
پوه شوئ که نه بله وجه اوله کې د سړي دغه عقیده وي چې دا تعویض ګوره اثر نه کوي اثر کوونکی څوک دی الله دی صحیح شو وایي دا خو یو سبب دی بس دا په اوله کې ګوره ورو ورو دا زړی د دغه تعویض سره وتړلی شي الله ته هېر شي او حدیث کې راځي چې د کوم شي سره دې زړه وتړو الله دې هغې ته حواله کړي دا دې په اوله کې وایي ګورئ چې تعویض ګوره روغول نه کوي موږ دا نه وایو چې تعویض په خپله روغول کوي نه خو دې تعویض کې قرآن دی قرآن د الله کلام دی نو الله به موږ ساتي د هغې د لاسه اوس دې ځکه خو دې وخته پورې دی په اسبابو کې یو سبب ګڼي څه وخت بعد به دی دغه سبب ته وایي چې دا د دې د لاسه دی کوي همدغه تعویض روغول کوي همدغه تعویض ستا حفاظت کوي عقیده ګډوډه شو که نه اوله کې که دی په شرک کې نه واقع اوس په شرک واقع کېږي که نه رو رو هغه طرف ته روان دي بیا به د هغه نورو تعویضونو له هم ورشي او هغه نورو له به هم ورشي نو ولې د اول نه دا دروازه نه بندو اول نه یې بندول ښه نه دي نو هغه دروازه په دې سره بندېږي چې تعویض استعمال د سره شتي ده ما ته ډېرې وجې ګوره ذکر کړي چې ستاسو ذهن کې خبره هغه واضح وي چې بعضو سلفو چې دا خبره کړې ده چې تعویض استعمالول جایز دي یو خو هغو کم تعویض یاد کړی دی چې قرآن پکې معروف اذکار او دعاګانې پکې چې سړی دې وګوري پوهېږي پرې دا نه چې د چرګانو خپې پکې جوړې کړي څوک به پوهېږي دنیا تعویضونه ما د کسانو لرې کړي دي یاره پسې کسان راوړي والله که په ټکي پوه شي چې دی لیکلي اخر څه دي هغوی دا تعویضونه نه دي یاد کړي هغوی یا بدوح یا کدوح یا فرعون یا حامان یا قارون والا نه دي یاد کړي چې ته پکې دا چغې وایي هغوی دغه تعویضونه نه وایي چې ته پکې یا رسول الله ولیکه ته پکې یا علي یا فاطمه یا زینب ولیکه دغه تعویضونه هغوی نه یادوي اول خو دا یاده کړه دویم د سلفو د رایې او د قول موږ احترام کوو خو موږ مکلف په دې یو چې موږ د دلیل تابعداري وکړو نو د دلیل په رڼا کې او دا څومره اسباب چې موږ دې ته چې سړی وګوري نو دا دویم قول ورته مضبوط ښکاري او دا ورته راجح ښکاري والله اعلم د ساختونه چې لیکي دا یو تجربه ده ساختونه قرآني آیات چې لیکي هغه خبره ده کوم شرکي الفاظ نه بعضو سلفو د هغې اجازت ورکړی وایي دا یو تجربه ده که ته یې ولیکې او اوبو کې دغه کې او ویسکې نو دا به ناروا نه خو چې بعضو سلفو اجازت ورکړی ده خو ښه دا ده چې دې نه هم سړی ځان لرې ساتي ښه دا ده چې دې نه سړی ځان لرې ساتي الله اعلم